شیګل د کونړ مرکز اسداباد شمال ختیځ ته په 18 کیلومترۍ کې پرته زرغونه ولسوالي. دا ولسوالي نږدې 1500 کیلومتره مربع پراخوالی لري. په لسګونو لویو او کوچنیو کلیو کې له 100,000 زیات وګړي ګډ ژوند کوي چې ډیره برخه یې ادرمخیل، شوبلخیل، هلالزي، سلیمانخیل، ګوجر، مشواڼي او سالارزي قومونو پورې تړاو لري. شیګل د شینکوړک، مادیش، چولس، لچي، سملام او شینګش په نومونو لویې درې لري چې ډیره برخه یې په ځنګلونو پوښل شوې. دا ولسوالي پریمانه اوبه لري او د معلوماتو له مخې 29,000 هکټاره د نښترو، څیړیو، خونه او نورو طبیعي بوټو پراخ ځنګلونه او 12,000 هکټاره د مالڅړ ځایونه لري چې تر ډیره د ولسي تړو او ناغو پر مټ روغ ساتل شوي دي. شیګل 800 هکټاره ابي او نږدې 200 هکټاره للمي ځمکې لري چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې ترې کروندګر ډول ډول محصولات لاسته راوړي. د دې سیمې اوسیدونکي تر ډیره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدغې لارې د خپل ورځني ژوند اړتیاوې پوره کوي. شیګل چې د خپل جغرافیوي موقعیت په درلودو سره د بڼوالۍ لپاره مناسب اقلیم او فرصتونه لري، د وروستیو کې میشتو ډیرو اوسیدونکو د چارمغز، املوک، مالټو، لیمو او نارنجو باغونو جوړولو ته مخه کړې ده چې له امله یې دې زرغونې سیمې ته د سیلانیانو پام هم وراوښتی او مالټو یې د ذاتي ښه والي او خوږوالي له اړخه ډیر شهرت موندلی دی.